هغه درې قسمه زنانه چې الله ورته ګوري ورته خاندي. هغه درې قسمه زنانې چې الله ورته ګوري ورته خاندي. اوله هغه زنانه چې هغه با پرده وي، یعنی پرده کوونکې، که بار ځي که په کور کې ګرځي که هر ځای وي داسې پرده کوي چې نه د لیورو نظر باندې لګېږي، نه د لیورو د زامنو دا پر لګېږي، نه د ماماخیلو کې، نه د بل ځای نه د بل ځای نه د کور سره بې پرده وځي، ښه په پرده کې ګرځي. دغه زنانو ته چې الله ګوري ورته خاندي. دویمه هغه زنانه چې په زړه سره د خپل خاوند سره محبت کوي، چې هر ځای خپل خاوند وي، د خپل خاوند څه علاوه د چا په خوا سترګې رانه وړي، و چا ته در چولو هم نه ګوري، پر چا نظر هم نه ساتي، بس د دې هر څه د خپل خاوند وي، د خاوند سره خیانت نه کوي او د خاوند سره نفرت نه کوي، چې هر رقم بس د دې قبول وي، د زړه سره مینه محبت ورسره دې ته الله ګوري ورته خاندي. دریم هغه زنانه چې هغه د لمنځو اهتمام کوي، رکوع سجده یعنی عبادات کوي، د قرآن تلاوت کوي، د الله مخ ته ډېر ټیټېږي، یعنی اعمال ډېر کوي، عبادات ډېر کوي، نو الله جل جلاله ورته ګوري ورته خاندي. څومره ښه خبره، یعنی الله به دنیا هم ښایسته کړي، آخرت به هم ښایسته کړي. چې الله د چا سره راضي شي و چا ته وخاندي، نو د هغه خو هر څه پاس هر څه برابر. الله دې په زنانو کې دا درې صفات پیدا کړي.